رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احد غر یو غر دی که نه خپله محمد رسول الله فرمایي الاحد جبل یحبنا ونحبه. احد یو غر دی چې موږ سره مینه لرو، موږ د سره مینه لرو، دا موږ سره مینه لري. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د احد په غره باندې ولاړ دی. د احد په غره باندې ولاړ دی. صدیق اکبر صاحب ورسره دی، عمر فاروق صاحب ورسره دی، عثمان صاحب ورسره دی. د احد غر باندې یو دم زلزله په لړزان شو، زلزله پرې راغله. نبی علیه السلام ورته ویل اسکن ان علیک لصدیق ونبی وشهیدان. په قرار شه، تا باندې یو پیغمبر ولاړ دی، یو صدیق اکبر ولاړ دی او دوه شهیدان دي. هلته اشاره نبی علیه السلام وکړه چې عمر صاحب شهید کېږي، عثمان صاحب شهید کېږي. دا د پیغمبر معجزه وه. دا اوس موږ او تاسو چې دا خبرې اورو چې رسول الله اسلام یو نیم زر کاله مخکې کومې خبرې کړي ورسې رښتیا کېږي، دا د خدای د پیغمبر معجزې دي. نبی علیه السلام مبارک یو وخت کې یهودانو وسۍ ګیر کړې وه. ما د غزاله ورته وایي طایب کې اوس هم شته دی. خلکو په غزې باندې جومات جوړ کړی، کېدای شي سیرت صاحب ته ورغلی یم، کله ورغلی نه، نو کله چې لاړې حج ته په خیر یو وارې طایب ته لاړ شه انشاءالله. اما چې د غزاله اوس هم هلته شته دی. وسۍ ګیر کړې وه، نو د وسۍ پیغمبر علیه السلام ته عریضه وکړه. نبی علیه السلام لار باندې روان دی، ویل د خدای پیغمبر زه د خلکو ښکار کړی یم. اول ته ما نه بچي پاتې دي، یو وارې دې خلکو ته وایي چې ما ته اجازه راکړي چې زه ورشم د خپل هغه بچي په شیدو باندې ماړه کړمه، بېرته به راشم. نبي علیه السلام دې خلکو ته ویلي، ویل ته څه کار وکړه چې دغه پرېږدی، زما په تضمین یې پرېږدی، زه ضامن کېږم، زما په تضمین یې پرېږدی، که را نغله بیا زه تضمین یم. نو دغه وسۍ د خلکو پرېښوده او لاړه. دغه وسۍ خپلو بچیانو ته شودې ورکړې، ورته ویې شودې زر زر وڅښئ. بچیانو ته یې ویلې په خپله ژبه کې چې هلته محمد رسول الله زما تضمین کې ورکړی کفارو ته، مشرکانو ته. هغو شودې سره د بچو راغله او چې بېرته راغله ځان یې حاضر کړ. نو دا مشرکان حیران پاتې شو چې دا وګوره یو وسۍ یو حیوان دی، بېرته راغله که نه دا خو به یې تښتېدلی وې، دا هم دومره غیرت لري. او هغه ټولو کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویله. نو هغه ځای باندې اوس عربانو مسجد وکړه، مسجد غزاله ورته وایي. د پیغمبر علیه السلام مبارک معجزات جناب سیرت صاحب بې انتها ډېر دي. یو وخت کې ام جمیل دا د ابوجهل ښځه وه، نو را روان ده، ډېر بدې ردې ویلې. نبي علیه السلام ته کنځل کول، بد ردې ویلې. نو ابوبکر صدیق صاحب نبي علیه السلام د خدای پیغمبر لعنت نه لږ بس شه، دا ښځه چې ده تا ګوري او چې وګوري دنه به ډېر په عذاب شي، تا پسې کنځل کوي، بدې ردې وایي که نه. نبي علیه السلام وایي چې زما انشاءالله نه ګوري. نو د خدای پیغمبر هملته و، وایي چې هغه اشنا دې ته شو، هغه اشنا دې ته شو، هغه انډیوال دې ته شو، که نه. هغه زما انډیوال باندې څه کوې، خو بد ردې ویلې او نوره بېرته ستنه شو خپل کور ته. نو ابوبکر صاحب نبي علیه السلام ته د خدای پیغمبر لکه ته چې ونه لیدلې، نه زه نه یم لیدلی، زما او دې منځ کې خدای پاک حایل پیدا کړ، پردی پیدا کړه. ابوجهل علیه لعنت یو ورځ ویلې چې زه نن هم د محمد رسول الله نه خلاصوم، نن هم د محمد رسول الله نه خلاصوم. یو غټ تیږه راوړه او چې کله محمد رسول الله مبارک په سجده باندې شو، دا تیږه داسې پورته کړه چې دا شا په دې ملا باندې نبي کریم علیه السلام مبارک ووري چې څنګه داسې کړله، لاسونه یې سیده شو، تیږه لاس ګزاره شو، لاسونه یې همالته ځای په ځای باندې فلج شو، ځای په ځای باندې هلته فلج شو. نبي علیه السلام مبارک یو وارې یو چا د پیغمبر علیه السلام په مخ کې خوراک په چپ لاس خوراک، ورته ویلې په ښي لاس خوراک کوه، په چپ لاس خوراک مه کوه. هغه ویل ما استطعت، زما طاقت نه کېږي، یعنې بېادبۍ نه یې ویلې، دا الفاظ بېادبۍ نه ویل چې زما طاقت نه کېږي، یعنې په دغه لاس یې خورم، په دې چپ لاس یې خورم، که نه. نبي علیه السلام ورته ویل ما استطعت، تا دې طاقت در نه کولی شي. سمدستي هغه لاس وچ شو ځای په ځای باندې، هغه لاس یې وچ شو، بیا په هغه باندې هېڅ شی نه شو کولی. نو دا د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم معجزې دي. جناب سیرت صاحب بې انتها معجزې دي. نورو ته هم راځو شیخ صاحب، خو اړیکه لرو، اړیکه اخلو. السلام علیکم.